بسم الله الرحمن الرحیم. نن د یونیسیار په مالي مرسته باندې د سوسایټي د خوا څخه زموږ کوم چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو 10 پنډغالي دي د هغو ښوونځیو دپاره چې مقصد په ګرمۍ کې ماشومان ګرمۍ ته ناست وي د هغو دپاره یو سولر هنداره او دغه یوه پنکه د سوسایټي او یونیسیار د خوا څخه راکړل شوه چې دغه د اوس په ټول بلوچستان کې د سوسایټي د خوا څخه تقسیمات یو هر ښوونځي ته شروع دي. نو زه په حیث د یو افغان کډوال د سوسایټي د ادارې او د یونیسیار د محترم سازمان او دارنګه د حکومت پاکستان منندوی یم چې د څه باندې 40 کالو څخه زموږ د افغان کډوالو دپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي او زموږ تعلیمي نظام یې راته جوړ ساتلی دی او زموږ چې په تعلیم کې کمې ستونزې وي یا په اوبو کې وي یا په صحت کې وي هر وخت کې دوی خپل تر وسه پورې زموږ سره مرستندوی اوسېدلي. نو بیا هم زه د یو افغان کډوال په حیث باندې د سوسایټي د ادارې د یونیسیار او حکومت پاکستان منندوی یم چې زموږ ته خپل دومره مینه راکړې ده چې موږ مقصد کوم مجبوریتونه چې مو هغو ته په حل کولو کې دوی پوره ونډه راسره اخیستې ده. مننه.